د ننګرهار ولایت اړوند دور بابا ولسوالۍ د دې ولایت په ختیځ کې د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې هغه پرته ولسوالۍ ده چې زیات شمیر اوسیدونکي یې له مالدارۍ عواید لاسته راوړي، ځکه چې دلته کرنیزې ځمکې کمې او خلک یې یوازې مالداري او په نورو ځایونو کې مزدوري کوي. دور بابا ولسوالۍ کې دا زیارت اوږده مخینه لري چې لا هم پکې تاریخي نښې نښانې لیدل کیږي. کفتر خان چې د دغې سیمې یو قومي مشر دی، د دې زیارت په اړه یې راته یو څو تاریخي او یادګاري لنډې کیسې وکړې. دی وایي دغلته به پخوا جرګې مرکې کېدې، خلک به په اخترونو کې د سیل او میلو لپاره راتلل، لنګر به جاري و او خلکو ته به درګرده خواړه ورکول کېدل. چېرته بې جرګه وه هغه به هم دلته وه، که بله وه که د اختر میلې به وي هغه به هم دلته وي، نو خلکو به ډېر لرې ډېر پسونه راواسته، 15 کسان به 10 کسان به پسه به راوستل، بیا هغه دلته لار که بعضې وخت کې به چې کوم دی تالاب په وکړه که نه اشر غوندې هغه چا به دوم تښتوله، څوک به پکې همداسې پاتې شو، داسې میلې وې. دا ولسوالي ولې د دور بابا په نوم یادېږي؟ په اړه یې د یادې سیمې قومي مشر کفتر خان چې د هم له مشرانو دا خبرې اورېدلي وایي دور بابا چې نوم یې اصلا سید عبدالله و، د عراق څخه دغې ځای ته د استوګنې لپاره راغلی و. نو دا چې دور د دری ژبې یوه کلمه ده او پښتو کې ورځینې د لرې معنا اخیستل کیږي، نو سید عبدالله هم دې سیمې ته له لرې ځایه عراق څخه راغلی او دلته میشت شوی و. قومي مشر کفتر خان زیاتوي د ده ترڅنګ 2 نور قبرونه هم دي چې دا د دور بابا سره نږدې ملګري او خدمتګاران وو. یو یې میر بابا او بل یې لیونی نظر نومیږي. د په خبره دور بابا د شینوارو د لوی ولسوالۍ له هر کوره نیمن غنم او جوار د ملنګانو او بیوزله خلکو لپاره اخیستل او په دې ځای کې به یې راټولول. بیا په دغه شینوارو ولسوالیو باندې په دې باندې چې کوم دی داسې نیمنی دغه کړه غنم چې مثال فصل به وشو، نیمنی بیا په کور باندې ورکاوه، نیمنی بیا جوار هم ورکوله، نیمنی بیا غنم هم ورکوله، هغه بیا د دې ملنګانو مریدان هغه به تلو او په خرو او کچرو باندې بیا راوړه، اول ته بیا سره غونډول، بیا په یوه کلي دوه کې بیا هغه راوړه او دلته بیا چې کوم دی پخوا وختو کې ژرندې وي، هغه ژرندو باندې بیا میدوله، ژرندې میدېدونه بیا دلته راوړه، دلته به چې څوک راتله نو د دې خلکو له به ورکوله خوراک او څښاک او لنګر جاري و. دې زیارت ته به پخوا له لرېو ځایونو څخه خلک راتلل، دلته به یې د اولادونو او یو شمېر نورو ناروغیو علاج لپاره دعاګانې غوښتې، خو اوس د وخت په تېرېدو سره دغه چاره له منځه تللې. د دور بابا ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره د دغه زیارت ترڅنګ اوس مدرسه جوړه شوې او پکې ګڼ شمېر زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. جاوید رزمن، انعکاس راډیو تلویزیون، ننګرهار، دور بابا ولسوالۍ.